یو جنۍ ودېدله او زما عزتمندو د خاوند په کور کې باتروم ته لږ ساعت پس دننه شوله او په ځان یې خاورو تیل راواړو او ځان ته تیلې ورته په الله یقینو کې هغه دروازې ورپسې ماته کړه چې ویې کتل هغه ځان لوله پکړی و سوځولی و هغه چغې دا ولې چې خوښې یو ودېږي بل ته به بیا به دا مسلې شروع وي پوه شوې دغه هلکان دغه جنکو سره په موبایلونو باندې رابطې کوي په الله قسم خپله ښځې به وي او دا به د بل سره په موبایل باندې رابطې کوي و بدبخته دا د شیطان چالونه دي خپله حلالي ښځې درته زما عزتمندو دومره بدرنګه کړې ده او دومره یې درته بدصورته کړې ده چې خپله حلالي ښځې ته نظر نه کې او پردو ښځو ته ګوري او پردو ښځو سره خبرې کوي نو هغې ښځې سره خبرې کولې پردۍ ښځې سره او زما عزتمندو هغه ورته څه وویلې وی ګورې ته به دې خپلې ښځې ته نږدې کېږي نه پردۍ ښځې ورته څه ویلې زه خبره شوې یم چې تا واده کړی خو دې ښځې ته به نږدې کېږي نه او که نږدې شوې نو دا ووایه چې دا ښځه به په ما باندې 3 کاڼي طلاق کوي داسې داسې مسلې موږ له راځي او دې ورسره ومنله حاجي صاحب قسم دی وایي ما هم ورسره ومنله چې بس زه به دې ښځې ولې هغه بس نوی شی وګوري بس بیا خو چې کوم دی په ښځه باندې څه کوي هغه څه ورسره مني یو د دې ګینټګر نه کراچۍ ته د خپلې معشوقې دپاره به په جاز کې تلو او په جاز کې به راتلو او دکان به کولاو کو د زرګرۍ دکان یو غریب په ځان دومره زما عزتمندو د هر څه نه خلاص کو بیا به یې پړې غاړې ته اچولې او زما عزتمندو ما چېرته کار له بوځئ که هغه هر څه یې لاړه نو همدقه شان پلار غریب د بچي جب ته ګوري چې بچیه بچې ورله چې کم دی 100 روپۍ لاس یې کېدي بس دومره مې وګټلې او نورو پیسو باندې معشوقې له ګوتما اخیستي ګوتما د سرو زرو ګوتما معشوقې دی چې کم دی په مختلفو طریقو سره ور یقینو کې هغه ورځ یو نوجوان گیر شو 50,000 روپۍ د پلار د دکان نه ایستي دي او زما عزتمندو د معشوقې کور ته لیږلي کله غوړي لیږه کله چینی لیږه کله جوړې لیږه کله چې کم دی د خپل کور غم نشته نو دغه تباینې شروع دي رونو سترګې کولاوې کوي او د خپلو بچو باندې مضبوط نظر وساتئ چې دوی څه کوي ټیک ده که نه انشاءالله موبایل به ورسره بالکل نه پرېږدي والله چې د زمانې زبرګه شي غیر چاپېره په کورونو کې زما اواز زنانه اوري موبایل بالکل نه که زما منئ عزت خپل بحال پاتې کې موبایل بالکل نه زنانه ناقص العقل دي د ګسې پختۍ نه پیدا دي رسول الله مبارک فرمایي چې زما عزتمندو دا زنانه سړو ته محتاج دي دا